دا ورو سوال کړی ډېر ناشنا سوال وی او زه په سوالونو کې ګوره هغه سوالونه جواب کوم چې هغه سوالونه فایدهمنې یوه دویم چې تکرار پکې ډېر نه یعنې داسې ما ته سوالونه چې کوم راځي دا اکثر د هغې جوابات شوي نو موږ هغه سوال بیانو چې هغه صحیح فایده او داسې سوال چې هغه لکه د بعضو خلکو سوالونه حیران بشي د هغوی هغه سوالونو ته چې هغه سوال یعنی لایق د جواب به نه یا به داسې سوال چې هغه ښه واضح نو ځکه موږ اکثر هغه سوالونه دلته جواب کوو په دې نشستونو کې چې هغه فایدهمنې چې امت ته فایده ورسي دا ورو سوال کړی دی او ناشنا سوال یې کړی او خوندور سوال دی هغه دا دی چې دا خبره خو واضحه ده چې ږیره د سړي ښایست دی ږیره د سړي ښایست دی نو دې جنتیانو ته الله دا ښایست ولې نه نصیب کوي ځکه چې جنت کې خو د سړو ږیرې شتي که نشتي نشتي نو چې ږیره ښایست دی نو د هغوی دا ښایست ولې نشتي دا عجیبه او خوندور سوال دی الجواب اول خو دا خبره یاده کړئ چې دا ښه په صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابته ده د انس بن مالک نه د معاذ بن جبل ابو هریره رضی الله عنهم نورونه چې د جنتیانو به په جنت کې ګیرې نه وي د نارینهو که د زنانو د نارینهو زنانو خو ګیرې نشته نو د جنتیانو نارینهو ګیرې دا نشتي حدیث کې راځي امام طبرانی راوړی دی او صحیح روایت دی انس بن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده يدخل اهل الجنه جردا مردا مکحلین چې کله جنتیان جنت ته ننوځي ښه ځوانان به او ګیرې به یې نه وي ویښته به یې نه وي په مخ باندې دا ګیره او برید به یې نه وي او ښایسته سترګې به یې یو حدیث کې داسې هم راځي معاذ بن جبل حدیث ته امام ترمذي راوړی چې يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء 30 او 33 درې دېرش کالو عمر به یا دېرش کاله درې دېرش کاله عمر چې خاص شوی دی درې دېرش کاله دا خبره یاده کړئ بله فایده دا درې دېرش کاله عمر چې د سړي او د دې په خوا کې 32 کاله 34 کاله دا ګورې ښه د ځوانۍ عمر لکه اکثر د عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې د 15 شپږ نه بره یو ځواني لاړه نه د ځوانۍ مراحل دي د ځوانۍ څه دي مراحل دي که چېرته الله توفیق راکړو دغه مسله به هم بیان کړو چې سړي ته ځوان د کوم وخته پورې ویلی کېږي بیا د بوډا کله بیا هغه اخري عمر یې کله شروع کېږي د ځوانۍ مراحل یو هغه ځواني ده چې 15 14 14 کالو کې راځي نو صحیح شو هغه ځواني خو تېره شوې ده خو په هغه ځواني پسې خفګان ده څه ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده ډېره مشهور ده یا لیت الشباب یعود یوما هغه شعر اولنی کړی دا ده ارمان چې ځواني واپس رالی چې زه خبر کم چې د بوډاوالي را سره سیجل کړی دلته چې کوم مشران ناست دی سپین ږیري د ټولو به دا ارمان چې ارمان ده ځواني رالی چې زه خبر کمه چې بوډاوالي را سره څه نو په دې شعر باندې بعضو علماو نیوکه کړې دا خبره صحیح نه ده څه ارمان کې چې د برې نه کته راکوشي لکه څنګه چې بني اسرائیلو الله وله تورنجبین او مړزان ورکول هغوی زمونږ پیاز دال بادرنګ دا پکار دي ښه نو اوس به څوک وایي چې ولې ځواني ښه نه ده نه د ځوانۍ نه دغه عمر ښه دی کوم چې ډېر شوی دی ستا عقل په ځای شو ته د سړو په صف کې شوې ته هوښیار شوې پیغمبرانو له الله پیغمبري کوم عمر کې ورکوي اکثر د څلوېښت ولې په ځوانۍ کې نه ورکوي چې ډېر 15 کالو د شلو کله څلوېښتو ته ورسي دی په یو ځای ودرېږي نو دا 33 کاله عمر چې دی دا سره بوډاوالي عمر دی دا د ځوانۍ
اخر ټیټ ځواني ده که ځواني چېرته لکه هسې ته خبره اوږدېږي بیا کم ځای نه کم ځای ته ورسي که دغه ځواني د 15 شپاړسو کالو ده د دې نه اهمه وې نو بیا به دا ټول دغه عمر کې 15 شپاړسو کالو عمر کې دلته دې درسونو چې کېنئ که نه نو قسمه قسم فایدې به اورئ انشاءالله که هغه دیني فواید دي او که هغه دنیوي دي نو کوم وروڼه چې زموږ دلته د 13 نه بره دي د 15 نه لاندې دي د هغوی دپاره نن د څه خبرو د خوشحالۍ خبرو ځکه چې بعضو زړه وایلی یاره 15 او 20 نه بره چې کیسه ختمه شي 40 پورې ګوره سړی ځوان حسابوي ښه اوس راځو د ورور دې مسلې له دا اهمه مسله ده مسله څه وه نه ګیره خو ښایست نو دا ښایست د جنتیانو سره ولې نشته حکمت دي کې علماو خبرې کړي دي الحمدلله الله دې کوم علما چې وفات شوي دي رب العالمین دې وبخي او کوم چې ژوندي دي الله یې د هغوی په ژوند کې برکت واچي څه ناشنا خلک دي دا علما هر مسله کې دوی خبره کوي د هرې مسلې د حل کولو کوشش کوي او امت په کشمکش کې نه پرېږدي داسې علماو دا علما د تندي د ښکلولو لایق دي چې سړی ورله تندی ښکل کړي چې داسې عالم ستا په معاشره کې چې ته پیسې ډاډی داسې کتاب یو عالم لیکلی دی اگر که مړ دی خو ته پې ډاډی لکه څه مسله راله هغه کتاب کې به وګورو مسله راله هغه شیخ ته به وګورو مفتي صاحب ته به وګورو عالم ته چې اوس داسې مولوي صاحب باندې واوړي چې غریب له قرآن تلاوت صحیح نه ورځي نو ته په ډاډۍ کې یېرېږه یېرېږي یا الله زموږ د مولوي صاحب څوک چې ته راګیر نه کړي په مسله کې نو علماو دې کې خبرې کړي دي الحمدلله یو جواب بعضو علماو دا ذکر کړی وی جنت چې دی دا دارو تکلیف نه دی دارو تکلیف معنی دا د عبادتونو ځای نه دی چې الله د بندگان په عبادت مکلف کړي دي بلکې دارو ثواب و نعیم دا د نعمتونو نه د مزو اخیستو ځای دی نو الله پکې هر هغه څه ورکړي دي د جنتیانو له چې دوی ته مزې اخلي نه هغه مزو کې یو مزه دا ده چې ښایست پوره شي هغه ښایست هغه پوره کېده دا چې دوی ګیره نه دا بعض علماو جواب کړی امام ابن القیم په قبر د الله د رحمتونو باران راووري دا یو ناشنا سړی و د دې جواب چې اوري په هره مسله کې نو سم داسې پکې لګېږي چې ته به ورته حیران شي دا امام ابن القیم دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد سړی وایي چې د استاذ ته حیران شم که د شاګرد ته حیران شم امام ابن القیم التبیان فی اقسام القرآن پای کې دا خبر هغه ذکر کړې ده وایي ګیرې دا ویښته چې دي د ګیرې ده په دې کې ډېرې فایدې دي هغه د ګیرې مسله بیانوله وایي په د ګیرې په دې ویښتو کې څه دي ډېرې فایدې دي چې ډېر ته څه دي ډېر ته محروم دي غریبان اوس دې انګریزانو شروع کړي د په ګیرو باندې او اکثر دا دنیا پرست خلک چې دي او دا کلاډیان میلاډیان او دا ډرامو والا دوی ټولو شروع کړي ښایست ویدلې کېدی او د دین د لاسې نه پوره ښایست بعضو دا خبره نشر کړې ده د انګریزانو ملکونو کې او پیر دا دغه پوسټرې لګېدلي دوی ګیره پرېږدي او د کینسر نه ځان بچ کړي ګیره پرېږدي او د کینسر نه ځان بچ کړي نو ګیره کې ډېرې فایدې دي سړی پرې ښایسته ښکاري د پیغمبر امتي پرې ښکاري او امام ابن القیم خو ناشنا خبره ذکر کړې ده یو خو سړی ښایسته ښکاري او دویم وایي هیبت یې ډېرې الوقار والهیبه او څه ناشنا خبرې کړې سبحان الله وی ګوره امام ابن القیم وایي دا زما خبره نه ده چې څوک پې خفه شي وی زنانه چې یو ځای ته راننوځي یا ماشوم چې راوننوځي څه هیبت یي زنانه چې مجلس ته راننوځي ته به وخوځي پلانې راغی یا ماشوم راغی ولې هیبت ولې نشته ګیره نشته
د هیبت او وقار د رعب دا په دې نشي ځکه چې ږیره یې نشته. اوس یو زنانه ده ډېره تکړه ده، ډېره تکړه ده او ښه زوروره ده او د سړو سره مقابله هم کولی شي. کیدای شي داسې پکې چې یو نیم زنانه راوځي او دا په لارو کې ګرځي او خلک وایي پلاني بدماشه راغلی. دا ټکي ورسره څه ښکاري؟ د هغې د هر څه سره دا بس ښکاري ځکه چې ویښته نه برید شي، د ږیره شتي، د نورو څه شتي. دې ږیره کې الله یو هیبت اچولی دی. سبحان الله چې ته یو مجلس کې ناست یې ورننوځي او ږیره دي ټول غلی شي. کله دینداره سړیاله اوس د هغوی پېشاني او جدا مسله ده. که چېرته ټي وي ګوري بنې کي، ځای به راته پرېږدي، خبرې به ډېرې نه کوي، چغې به ډېرې نه وایي، سګرټ نسوار به ستا په مخ کې نه کوي. او سبحان الله او چې کله دینداره سړی او په مخ باندې د ږیرې او داسې خپلو خپلوانو کله چېرته ورشي او دا ښځې را جمع شي او سړي ناست شي ټول او دې به که ورننوځي را ټولې ښځې دغه ځای راوتښتي. حالانکې ناست وو پکې یاران ناست وو او د هغوی هیبت هغه شان نه و څنګه چې د دی او چې دی ورننوځي ټولې منډې وایي زه فلانی راغی. اوس یې چل دی که نه هغه چل دا دی په دې مخ باندې دا ویښته ده د انسان وقار او عزت ډېری. نو بله فایده هغه دا ذکر کړې د امام ابن القیم وایي دې سره د سړو او د ښځو په منځ کې فرق راځي. په خپله هغه په ځان باندې دا سوال کړی دی وایي که چېرته اوس موږ ته څوک دا ووایي چې ته خو دا وایي چې ږیره ښایست دی نو دې زنانو ته دا ښایست ولې نه نصیب کېږي او زنانه ښایست ته ډېرې محتاجې دي. خیال هم دې ده سړي ښایست ته ډېر محتاج دي که نه زنانه نو دې زنانو ته دا ښایست ولې نه نصیب کېدو. اوس که څوک دا اعتراض وکړي پکار دی چې زنانو هم ږیرې وي چې سړي پرې ښایسته ښکاري بیا خو زنانو به هم ږیرې وی که نه دوی به هم ښایسته ښکاري وي. نو هغه جواب دا کړی دی وایي ښځه الله داسې مخلوق پیدا کړی دی چې د دې نه خون اخیستی کېږي. هغه په دې طریقې سره چې که خاوند یې ښکلی او که ورته نږدې کېږي که هر څه کوي نو د هغې سره دا مناسب وه چې د هغې په مخ دې ویښته نه وي. رب العالمین څه حکیم بادشاه دی او بلې خپل مخلوق خو هغه پوهه دی چې هغه پرې نه وي پوهه نو څوک به وي پوهه. د نارینه دا صفت دی چې دی زنانه ته نږدې کېږي او که په هره طریقه نږدې کېږي نو ځکه دا زنانه چې ویښته پرې نه وي او داسې پستې پستې خبرې ګوره ځکه د دې نه منع راغلی چې ښځه به دا د سړو په شان خبرې او چلونه خو به نه کوي. پستې پستې خبرې او داسې نرمې نرمې خبرې او دا بدن یې نازک نازکي نو دې ښځې نه خاوند خوشحاله وي چې اوس داسې ښځه راولي چې سم سړی راولي پهلوان خوشحاله به یې ورسره و چې داسې ښځې نه باندې الله وړي چې ږیرې راختلي اوس څه به ورسره کوي. او زموږ ملکونو کې خو دا وایي دا اکثر د مشرانې ښځې چې د عمر یې چې ډېر زیات شي داسې ویښته دوه درې راختلي وي دا زبرګه ده زبرګه ده ځکه یې ږیره راختلې نو زنانو سره نه ده مناسب ځکه امام ابن القیم وایي چې هغوی سره نه و مناسب. نو اوس مسله دا ده چې که ښایست دی نو د جنتیانو ته ولې نه نصیب کېږي. د ښځو مسله خو حل شو که سړي په جنت کې نو جواب د هغې دا دی چې څنګه چې دا سړی د ښځې نه خون علي چې کله مخ صفا یو ویښته پرې نه نو دا جنت هم د خون د اخیستو ځای دی نو ځکه د سړي دا مخ هم صفا دی چې دا ښځې ته خون دویمه ده چې دا جنت کې الله ډېر ښایست ورکوي دی سړو ته هم او د زنانو ته هم او دا ږیره نه ده ږیره دا د دې مخ هغه نقشه او هغه ښایست هغه پټوي لکه اوس ږیره د چا په مخ وي د ده دا زن څنګه ده لاندې مرۍ څنګه ده او دا نینګي د دې پته لګي که نه لګي ږیره کې پته نه لګي
ګیرې هر څه پټ کړي وي نو دا په جنت کې نشته چې دی بالکل دا مخ زن نیږي هر څه ښکاري چې دا الله څنګه جوړ کړي نو دا بعض علماو جوابونه کړي دي او د ټولو نه ښکلی جواب یې دا دی چې احکام د جنت او د جنت نعمتونه د هغې قیاس په دنیا باندې نشي کېدی هلته هر څه جدا دي نومونه یو شان دي او نور حقیقتونه هغه جدا جدا دي اوس انګور هلته هم دی انګور دنیا کې هم دی نو څه خیال دی چې انګور یو شان کیلې هلته هم دي کیلې دلته هم دي څه خیال دی چې دلته یو شان نو دغه شان دا ښایست دی بغیر ګیرې نه یو سړی تاسو دلته دیو ته مه ګورئ دلته چې مخونه شنه نیولي چې موږ په جنت کې دي څه ښکاري هغه جدا نعمتونه دي ځکه یو حدیث کې راځي چې ښایست د یوسف علیه السلام نو ښایست د یوسف علیه السلام او اخلاق به زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بدن دنګوالی آدم علیه السلام د دنګوالی دا به څومره ښایسته انسان ورسېدی به که نه او د الله په هر کار کې حکمتونه دي په دنیا او په آخرت کې چې د الله کم کارونه دي څه کوي او څه وغواړي نو هغه کولی شي په کې حکمتونه لا یسألو عما یفعل د الله نه څوک تپوس نشي کولی خو موږ به صرف کوشش کوو چې هغه حکمتونه پکې معلوم کړو که ورته ورسېدو صحیح ده که ونه رسېدو نو به حکمت دغه دی چې الله ویلي دی او زموږ پې ایمان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دی او زموږ پې ایمان دی الله دې موږ جنت ته ورسوي او چې هلته کله میلاو شو نو بیا به یو بل ته وګورو چې بغیر ګیرو نه هلته څنګه ښکارو الله دې موږ ته جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب نصیب کړي